دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخکر لګولی دی. اخکر لګول یعنې بدن نه وینه ویستې ده او بیا یې چې دی نو چا چې وله اخکر لګولی حجام هغه له بیا د هغه پیسې پوره ورکړې. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه او څنګه به د هغه طریقه نه وه. هغه موږ ته دا ویلي چې د مزدور د خولې د وچېدو نه مخکې د هغه مزدوري ورکړي هغه ته. په دې کې نن سبا ډېر اخوا دېخوا روان دي. د الله نه ویرېږئ چې د چا د باندې 10 روپۍ مې که 10 روپۍ نو به یې کې په عذابوي ما چې چا سره دې په څه باندې خبره وکړه د وخت نه وله مخکې ورکه د هغه څه چې د ورسره اتفاق کړی د هغې نه وله زیاتې ورکه. الله به ستا په ژوند کې په مال کې په بچو کې په عمل او په هر څه کې برکت واچي او د الله بندګان مو په عذابوي. حدیث کې دا راځي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یو غلام مریو د بنو بیاضه خاندان یا قبیلې د هغوی یو مریو هغه وله ښکر لګولی او د بدن نه وله وینه ویستې وه او دا سنت طریقه ده مستحب طریقه ده. موږ بعضو ځایونو کې د دې فواید هم بیان کړي نو فاعطاه النبي صلی الله علیه وسلم اجره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه مزدوري هغه ته پوره پوره ورکړې وه او صرف دا نه زیاتي پیسې جل کړی وکلم سیده فخفف عنه من ضریبته او دا دې چې د چا غلام و هغه سره یې خبره وکړه په دې چې تا دا کم ټیکس یې دا دې کم کا دا ټیکس چې به تا کم یې دی دا څه کا دا په ده باندې کم کا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالی معاملاتو کې ګوره دا هم راځي چې ته د چا وکیل شي یا ته څوک وکیل وګرځې دا مالی معاملاتو کې دا راځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر ملګري د خپل طرف نه وکیلان کړي دي او ځکه امام ابن القیم رحمه الله وی ووکل وتوکل وکان توکیله اکثر من توکله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی په خپلم د نورو خلکو وکیل جوړ شوی د بعضو ځایونو کې او په ډېرو معاملاتو کې نور کسان د خپل طرف نه وکیلان کړي دي. خو دغه لږه ده چې په خپل هغه وکیل شوی د بل چا په معامله کې وي دا لږه ده دا بله معامله ډېره ده. او وکالت خو به تاسو ته پته الوکاله دې ته وایي چې ته التفویض ته په عربي کې چې ته یو کس ته کار وسپارې نو دی داسې شو لکه ستا په ځای چې دی. مثال لکه زه تاله پیسې درکړم چې دا پیسې واله او په دې باندې ماله ګاډی واله نو ما ته څه کړي وکیل مې کړي د ګاډي اخیستو کې ما تا ته خبره وسپارله. نو ځکه کله چې داسې وایي چې وکلتو فلان ما پلانې وکیل کړی دی یعنې ما پلاني ته د خپله خبره حواله کړې ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ډېر کارونه نورو ملګرو ته حواله کړي دي او په خپله هم بعض کارونه د نورو هغه په سر اخیستي دي. لکه مثال په هغې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بل چا طرف نه وکیل شوی دی د خدیجه رضی الله عنها په مال کې او وکیل نه و د هغې یعنی مال د خدیجې رضی الله عنها او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دغه مال وړو او تو به شام ته په دې به تجارت کو نو دې ته وکالت وي. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله په خپلو خبرو کې بعضو کارونو کې بعض ملګري هغوی ته وکالت ورکړی ده هغوی ته خبره سپارلې ده. لکه بای کې مثال شبیب ابن غرقده وی او دا حدیث چې په صحیح بخاري کې دی هغه وایي چې سمعت الحي یحدثون عن عروه ما د خپلې قبیلې نه دا خبره اورېدلې وه چې هغوی د یو کس باره کې خبره کوله د هغه نوم عروه البارقي رضی الله عنه دا صحابي و. نو دې خلکو د هغه په باره کې خبره کوله د عروه په باره کې خبره یې دا کوله ان النبي صلی الله علیه وسلم اعطاه دینارا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له 1 دینار ورکړه یشتری له به شات چې به دې وله ګډ والي. او زه بار بار وایم هغه وخت چې کوم دینار او دراهم دا ډېر قیمتي وو دا به سره زر سپین زر وو. لکه سړی وایي چې یاره په دینار باندې څنګه ګډ کېږي یا په درهم باندې نو هغه وخت کې دا سره زر سپین زر به استعمالېدو د هغې به ډېر قیمت و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس عروه څه کو وکیل یې کو خپل طرف نه به څه کې په ګډ اخیستو کې. تاسو زما په دې خبره پوه شوئ که نه؟ داسې پوه شوئ پې
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی عروه ته ووی 1 روپۍ ولا ورکړه 1 دینار ولا ورکوی په دې باندې ته ګډ واله زما دپاره فاشترى له به شاتین هغه په 2 ګډان واغستو هغه په 1 درهم باندې په 1 دینار باندې عفوا هغه 2 ګډان واغستو وجاءه بدینار وشات فباع احداهما بدینار نو بیا پکې دا 1 ګډ په بل چا باندې په 1 دینار خرڅ کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دینار راوړ او ګډ راوړ ګډ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګلو چې 1 ګډ والا ګډ خو دا واغست خو د 2 واغستو په 1 دینار به دا 1 په چا باندې خرڅ کو نو دینار یې مروړ پیسې یې مروړي او ګډ یې مروړ فدعا له بالبركة في بيعه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغه دپاره دعا د برکت غوښته چې الله دې ستا په بیع کې برکت واچي نو ځکه شبیب سوی وی وکانه لو اشترى التراب لربح فيه الله وی داغه په تجارت کې به داسې برکت اچولو که چېرته خاورې به یې واغستې نو الله به له په دې خاورو کې هم ګټه ورکوله ځکه چې هلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه او یو روایت کې داسې راځي چې پخپله هغه دا وایي د عروه وایي زه به د کوفې یو کوڅې ته ووتم عراق کې کوفې یو کوڅې ته به ووتم چې کله چې تجارت به کوم نو په لږ ساعت کې به ما 40,000 روپۍ وګټلې بیا به راتلم کور ته په لږ ساعت کې یعنې چې به ووتم 40,000 روپۍ وګټلې بیا به راتلم یعنې دا هغه کم سے کم یاد دی نو بیا د کوفې په مالداره خلکو کې یو دی به شمارلی کېدو ډېر سخت مال ولا الله ورکړه دا د هغه دعا د لاسه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دپاره دعا غوښتې دا معجزه ده د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله د هغه دعا څنګه قبوله کړې د صحابي په حق کې دې حدیث کې ډېرې مسلې دي یو مسله دا شوه چې په شریعت کې وکالت شتي زه ګوره هغه وکالت نه بیانوم کوم چې په دې کوټونو کې کېږي هلته په محکمو کې وکیل په کیس کې هغه وکالت هم داسې یعنې هغه هم ګوره یو قسمه دلته وکالت د بیې زه بیانوم هغه هم داسې هغه وکالت هم داسې خو جدا مسله ده قانون پورې زه د قانونونو خبره نه بیانوم خو په هغې کې هم ته داسې کې ظاهري شکل دا دی چې ته د خپل طرف نه به خپل کیس کې یو سړی وکیل کوې چې ستا خبره وکړي ستا خبره ټوله دی کوي نو تا دې د خپل طرف نه وکیل کړی ده ته دې په کاغذاتو دستخط یې کړي هر څه دې ده ته حواله کړي دي نو د دې حدیث نه دا خبره راووته چې وکالت په بیه کې په خرڅولو کې اخیستو کې څه دی مشروع دی روا دی خو دې کې یو بله غټه مسله ده علما یو مسله بیانوي بیع الفضولي بیع الفضولي جایز دی هغه څنګه دا فضولي څه ته وایي هر هغه سړی چې د بل چا په مال کې بغیر د هغه د اجازت تصرف وکړي نو دا جایز دی چې کله مالک یې اجازت ورکړي د دې حدیث څنګه معلومه شو نو د تصرف په کوم ځای کې غلط کړی دی یا به بې اجازته کړی دی عفوا نه بیا چې خرڅ یې کړو دوه خو د واغستو داسې خبره خو ګډ اخیسته مقصد د دوه واغستو دې کې څه نشته خو ده چې له 2 ګډان واغستو دا دواړه د چا دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی و دې ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال بې د هغه د اجازته خرڅ کړی دی نه مخکې اجازت نه دی ورکړی وروسته پې هغه راځي و هغه ته دا نه دي ویلي چې ته ګډ واله او بیا خرڅ کا اجازت یې صرف د څه ورکړی ګډ به مال اخلي خو د 2 واغستو د دواړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي بیا ده په خپله دا یو خرڅ کړی نو دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال دی ده څنګه خرڅو او دته خو وکالت د دې نه و وکالت د صرف د اخیستو د خرڅولو نو علما وایي د دې ګنجایش دي چې کله صاحب مال د چا چې اصل مال دی هغې اجازت ورکړي او هغه پرې راځي بیا د دې ګنجایش دي د دې ځای نه دا خبره دا ښکاره کړي